زه به پاته وایي ملایکې پرې ژبې خلاصې زه یې غول څخرئ ځئ حاجي صاحب ملایکه نو سړي ته هغه شویش کوس مجموع کار درته راشي نغمه خور فرمایي وایي ما سره څنګ شي دلبر ده زما شپه مې شوقه در روزه اختر ده او دا شنو چې د خبرې د موږ ځای کې سړي ښځې ته زربین عینکې راوړي دي زربین خو شاید نږدې کوي نو دې نه یې په سترګو کړي وای غرمه را شفاق دې وای نه یې په سترګو کړي وای راته وایي څنګه یې په خوله کې راکړې ما د عینکو در نږدې هغه هغه دې ښځې ته نه نو دوی یې تا ته لاس ده ته حاجي صاحب 5 کاله په دوبۍ کې تېر کړي او اوس معدل کابل افسور ته راوړي روزګار د ښه خبروالي چې په دنیا کې په انسان باندې غږ کېږي پیدا سو ولغه تر واده یې وکړو مړ شو دا د ځانمن غږ ده پیدا سو مخ ته واده دې وکړو خو د اخر غږ د خدای 100 کاله بعد ده نن بس دی یې څه درشات دوه کلن شل کلن به وشي سن نور شي چې د یو زمانه کې به نسته تمام ډېر خطرناک اپ کوي هم دا هم سره ناس ته وایي د خزو شای به سیر وکړي موږ تاسو وایي د خزو اول مشر دا وایي د موږ ورسي وویني ورته ولاړ سرتوب که سرتوب سره وردک ته شل دي څو عمر یې وایي ما فرماله که یادېږي خو دغه مې دوه مخواله ده چې زاړه مې بل وردک ته وایي چې خدای پېژنه مې خو رابطه ماته نه سره ده وردک نه یې کار خلاص یې ته این کسان نسته خیر بیا باید خلک بدمغزه یي بل وردک ته یې وایي د همسایه د خرې سره د ابد کار کوه وایي هغه پرې راشي ولې خپله نه غی وایي خپله خو پلار دونه غولي ولا لکه مور دی درته وردک کې وایي ښځې دا شی خو د سور ده دا خوټې ولې توري وایي راڼۍ خوټ خو د سلنګسر د باران بل وردک وایي دغه ورزشکاران نه دي دا لوحوسې عکسونه یي دا مټ هم داسې پړسېدلي کن دا څه کې ایستلي دا ټیم ډېر غټ کړ وردک وایي راغلی له پلار سره یي چې وایي دا لوحې ته د ورزشکار عکس ویلی چې وایي پلار ته وایي پلوره دې ته دا اوس او قسم په لوحه ځړاولی ده تر دې خو د ما د خور د شکیباتې لوی لوی کټوازیان وایي د اختر پر ورځ باغوش ته تللي بیا چا ورته ویلي چې مړی چیرې یاست د اختر پر ورځ کور ته درل وایي موږ خو دغه باغوش کې وایي تاسو څه درغلم د اختر پر ورځ باغوش کې وایي ښځه یې تاغم د اختر پر ورځ خو ځي د دوستو قریب کړي خبره دا لابه تاسو کټوازي چې کونډه کړې وې دا کوناټي ته کړی وایي غږ دغه نه ده وایي داسې نه یم لکه ابزه چې له پله وغې ګیله به نه سره کوو دغه خبر چارت وایي چې د اندړو چې په ویډیو کې ډېر توهین کوي من اندړ سیدان نه دي نو د اندړ څونه کوم پیدانو قوم نه خپه کیږي ته په ضد نور قوم وایي له کوچي سره وایي اوښ را روان د کابل کندهار په سړک کې وخت د ملانو واسې اوښ را تېر سوی یا سړی ورسره د اوښ وایي د اندړو خواته غوږونه داسې وي خواخوا هر شی غیب لارېدو د خلک د حقیقت په څومره وي وایي چرتنې ورته چې وایي د اندړو خواته غوږونه داسې ونی وایي دا ډېر شیطان کار وایي دا لکۍ دې ولې په شرق کړه بیا په غرب وایي له شرقه یې تر غربه یې د ابوذر په کښته کړه دغه د تاسو کټوازي وایي پیران په نرخ خره برسیه راکاس اخیست بیا یې کور ته رالېږلی مور ته یې وایي پیته کې غږېدل چې مور جانې غلطه نه شي دا یې سر والزویې من کټوازي ته وایي څه شاپکه پیژنې وایي قرآن لاس وارې مې خوړلې م د خوراچییر
که تاسو وایي د امر بالمعروف نفر لاړو نو دا ځوانان سره ټول کړي چې په لمانځه کې پر چې څوک فرض دي په اوداسه کې څوک فرض دي په غسل کې څوک دي ځوانانو شی نه دي همدایان امر بالمعروف نفر سوال ځوان هغه سپین ږیري چې د دا ملایان هغه قرآن کوي موږ شی دی اعتراض کوي چې شی دی هغه دوی شی قرآن کوي امام دی دغه شی دی ومنډه په غوټه کلمه ورته پېکمانه چې موږ مسلمان یو نه مسلمانه سهار شوی دی هغه ته ټول مازدیګر تبلیغیانو دوه درته وکړم ناوخته هم نه تبلیغیان وایي امریکا ته ولاړو په یو کوڅه کې ناست ساه جوړوي قدرتي زلزله وه خلکو منډه سره اخیست یوه نجلۍ منډې وږي په کایه بند وسوې تبلیغي په غېږ کې ور ولوېد تبلیغي وایي څنګه په غېږ کې ونیولې سبحان الله څومره پرمختللی ملک د بشري مرستې بیا راورسېد بل تبلیغي سره وایي ملګری ملګری شو نو دا ملګری ډېر سخت جوابچې نیولی دومره زورزاده یارې خو موقع نسته دی جوابچه موقع پیدا سوې ده په قبله ناسته وایي تبلیغي سړي زوی لوري خو قبله ده پټ تبلیغي بده خبر نه کوي خدای دې موږ ورته نه پرې کوي شک ترې سړی په عذاب باندې په لمر خط کې نسته وایي قبلې ته شا سو پټ سړی یې شمال طرف کې وایي ته تاسو افغاني قبله ده بیت مقدس ته پټ کندا خو څنګه وایي خلکم برکت ته له حیانک سړی کاریان ساتي وایي تبلیغي ته کوم خلاص ما خو نه پرې دی نو واپس سره خواته سمای Maxi artista وایي دا چل ملتار د څومره سره وکړي وته وایي تبلیغي په باسونه مدار بل تبلیغي وایي په موټر کې سپورت ملي بس سپورت ده وبوویني یا ملي بس نه ده د کاشتر موټر چیرته دي وبوویني موټر وان ته استاد ودره ته په داس کې ځای بنمو موټر وای مړي یو باجت نه د دوه ساعت دسته یا څه څه ځای لارسي وبوویني بیا موټر وان استاد ودره ته په داس کې ځای بنمو تمام نه درې څه خلې درې ورسې هغه پکړې بل چې استاد ودره ته په داس کې ځای باندې چې سیب کې سپور وغه تا کوڅ کې ځان دونه دیندار یو په جماعت کې براسبري چرسی وای جماعت ته ورغایم لار چې ولڅ راځي بی غیرت ته چست کې جماعت راځي وایم لا صاحب کزه بدیل ته غیم په جنت کې می ووین ایسا هغه سره یو ټکو کته ستل سپورت هغه تر دغه دی بیا نه داسې نورانی بشه الله که خدای جل جلاله کاسته پیدا کړی قسم از د تو ګورم ای زړو کزم خبر ده کته می کته لاړ سپورت دغه د سترګو تور نه دی ما په بل دا تور ته لاړو سپین می کته را وای کته می کته لاړ پورت امانت مکمله مور په تلم خدای دې وبې هم مور ودا شي کته وای زه د سترګو کښې کته می کته لاړ پورت د پښتو خمره کمره کم پښتو ده زبر کله وزیر سره ملام شات سپور سم که زاتران هک سر ته کوم څه دی وې ما خو بیا غونډه غسوم خلاص څه دی دوی غیز نه پیو ما تیپ تاور واچو ورچن چوزي ور چاوچي و باغینی تا وخوري ورې مندتي نوري راوړي اولادینی تا دی بنوسی کرا ماړی یادو زم دی وړی یادو ورچولې دی پیاز دی ګای بوريږي لا کاجوس دغه دی आवाज وردگان وایي ملائکه ته نا وخت ور سیازه وی وشل سیمه ته کومه زبا پات وای ملائکه په زې بخلاصي زیر غل چخري زی پس ملائکه نو سړي ته شوې کوس ما کار درته دا کله چې یو وخت سړي دی وردا په ناپا کړی دا ویډیوګان ما کومه هغه وردک په امان کې یا یو ساده وردک دی غي بل جز دی ساده وردک کې ورکزه کړی دی دا سر پروت پیس نه پری ورته کله بیا سینې سوي چې دشته دا چې وای دا مړای دی دې رښتا دا چې وای دا قبر نو راځي خېخل سو کېږي کله کله وای هوټل داش وای دا غوان درځي دا واته راځي بل ورته وای پامان چې دا خپل شی دی فاکرې دی کله کار کوي چې تاسو پوښتنه ما شرپیر په غمون دی ته کوم
د میوړه د پښل امام راغی تا په څلوېښت خرې ما ولې زه خو اجازه لرم چې ما د میوړه د پښل وکړه ما څلوېښت وایي تا سخته خرې کېږي وایي ولې وایي د میوړه خو بیا د لاسې یو ډول جای وي تمام که پانتون ته څه ورغلی وې کابل ته هغه دوه ټوکیان یې له لوګره راوستلي دي ماشین کې پر وایي خبرې ونه زه وایي سر کړی وګوره د مړې د موږ د نیچان په وایي سمون چټي راغی نو ولې وایي دوه ټوکیان یې له لوګره در سره وستلي تر خولې اور باندې ما زه په ځان دومره اعتماد ونه لرم ولې وځم ښه تر وسه پورې ما فضل د خدای ما ته نه ده خو دې سبا خدای وایي ډېر بېباکه دي ما بېباکه دي پوره ما په سلو کې اتیا فیصده بېباکه دي دا شل کلي کیسه هغه د یو سړي ورته وایي سړي ته ویډیو مې لګولی وایي بیا دې راوایه ښځه یې وایي دا څنګه کوني ده ډوډۍ سره وخوړل شوې ده چې ماسینین هم دي استادان دي پوهنتون هم ناست دي ما د هغه وخت یې غټه وه دا موټرسایکل چې په سپورټ شوم دا بعد ورته شي لکه چر خوندې چې به نیمه بېداسې دا څه کیسه مجاهدین تار تار دا یو محصله ته وایي اتم کاکا دا یره خو دې دا ښکاري لکه چر خوندې چې بعد سیکس ما پیره مه لګېږه ولې معلومي یو کلیوالو ډېره غټه یره یې وه بازار ته تللی وایي غني چېرته چې او ریش وایي د مخ پیره ورسي چې شی د ریش خو دې جادې نه وه څونه مسواکونه یې وو استادانو دې پیاسې کېناست نو تک تور تور دي دوه ملالکان څه بلا ولې داسې تک تور یاست اوس دا تعلیم خو که په دماغ تاثیر کوي په پوستکي خو نه که یخ شور نه سبق وایست وایي څه مو شپږونه شپه سره داسې تک توري داسې تاثیر ده مهدیاجي دي کوس پلاش مو سره Stala je mesela.